ماشاءالله د مانځه سره راته سم سکون میلاو شو. زم چې د پټي تماشه وکم. You're the only one for me, Allah. Your love is all I need. یو خدا ګټې زه په مخه خوا کوم، خدای خبر چې څوک دي چې دا بیا دې زی ته رادې خوا کوي. ړی پې راله ستړی کړو. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah. یزیا موټرسایکل له خلاص اوس په گزار شي، اوس په پلا راشي بیا به تقاریږي. امی تا ته څه پته ده ډاډي له مزه کوي. تا دې الله پوه یقینو. خوري ای خوري الله دا واس خو دې سیده لکه زما درو چرته یې رورا په خیر رالی خور ستړي مشي راځي رور کېنه ډېره ښه ده خور هلکه دا خو مې خورای ناست دی او کله ټکله خولی دي یم ډېره ښه ده سکول له کار کوه ښه به جوړیا تکړه خورای مې دی کنه تاسو کېنئ رورا زه راځم ښه خور ډېره ښه ده ښه دا بوزدل ورور راپسې دلته هم راورسېد یو خو د دنه نه خلاصېږي السلام علیکم وروره. الله دا خو مې رورا په خیر رالی ستړی مشه ستړی مشه. خورې ښه ده چې ستا په مینه ژوند تېرومه، کنې تا دنیا خو ټوله د نفرتونو نه ډکه ده. رورا ډوډۍ مې تیاره کړل راځئ چې یو ځای ډوډۍ وخورو راځئ رورا تاسو کېنئ زه تاسو له ډوډۍ راوړم ښه خورې زه د دې بوزدله سره ډوډۍ نه خورم ما له به ځان له جدا راوړې ډېره ښه ده رورا راځه تاسو ساتي کې چې ماما سره دې ډوډۍ وخورئ رورا ډوډۍ خورئ تاسو ښه ښه ده خور رورا راځئ تاسو زه به خپل لاسونه ډوډۍ درکوم لکه شروع په خبرو مه خبر کړئ هېڅ خبر نه ده. ته خو اړو په خبره نه پوهېږې ما ته خو یا ډېر کمقل ښکارې او یا ډېر زورور یې نه رونو نه زورور یم او نه قمقل یم، ښه د الله د لارې نه خبر یم. نو بیا ولې دا پوله ته دې ځینه نه خوا کې ته په خبره نه پوهېږې رونو زه په خپله ځمکه کې لګیا یم او بیا ستاسو ځمکه خو په ما حرامه ده حرامه. تا ته پته نشته چې موږ دوتریان یو دوتریان که موږ وغواړو نو دا ولې لارې له اختیار څه در باندې بندولی شو بیا هم د دې ځمکې انتقال اوس هم زما د پلار نیکه په نوم دی زموږ خبره ومنه او یا د پیسو نه کار والا پیسو نه رونو ما خو ستاسو سره څه بد هم نه دي کړي چې ما ولې تنګوئ ولې تنګوئ. رونو په دنیا خو به تاسو زیاتی وکئ خو په آخرت کې به څه کوئ څه به کوئ په آخرت کې سبا چا لیدلی دی چا لیدلی دی د الله نه ویرېږئ او د الله عذاب مه چیلنج کوئ مه چیلنج کوئ. رورا ته خو راته بیا خود بې شروع کړې د ده بیا بېعزتي کول غواړي بیا رورا ټیک دی وې زه او که نوره بېعزتي دله وکړو یا الله ته ورسره پوه شې زه خو د شرافت ژوند تېروم شرشاتار نه خوښوم نه خوښوم شرشاتار.
راځه کېنه ستا سره مې لږه خبره ده. زما سره جی ګوره رورا دا معاشره بزدله انسان نه برداشت کوي. رورا دا سر وله خور کا او دا تانه تحصیل په ما باندې پرېږده په ما. ولې خفه ناستی رورا ترانې او ټول زرالم ته ولې دونه خفه ناستی اثر مې ډېر زیات دی رورا ما ډاکټر له بوځه زما غو خی چې شو افکار لته دی اوهو ستا خو ډېر زیاته تبه هم ده. راځه خور چې ته ډاکټر له بوځم راځه.
پتو باچا سلامت سلیم زمارونه ډېر زیات په بې دردۍ سره وژل دي. باچا سلامت ما ته د انصاف میلاو شي. وزیرانو جی حکم د ده د ورور قاتل دې حاضر کړی شي. جی حکم راځه لکه موږ ته خپل د ورور قاتل وښیه. باچا سلامت قاتل حاضر کړی شي. ځوانه مرګ دې کړی دی او د مرګ بدل مرګ وي مرګ. خو دا راته ووایه چې څوک دې شته؟ باچا سلامت زما یو ورور دی او یو مې خور ده. وزیرانو جی حکم د دې قاتل ورثه دې حاضر کړی شي. جی حکم باچا سلامت د قاتل ورور حاضر کړی شو. ځوانه ستا ورور مرګونه کړي دي مرګونه. د ده په صفایه کې ته څه ویل غواړې؟ باچا سلامت د ده په صفایه کې زه څه نشم ویلی چې څه ستاسو وکړم. زه پوه شوم ته تلی شې. ځوانه د ورور خبرې خو دې ما واورېدې خور خو دې را نه له. باچا سلامت ماله لږ ټایم راکئ زما خور به حاضره شي. وزیرانو جی حکم د چا نه چې مرګ شوی دی د هغو ورثه دې حاضر کړی شي. جی حکم باچا سلامت کس حاضر کړی شو. ځوانه ستاسو نه چې کوم دوه مرګونه شوي دي قاتل موږ حاضر کړی دی. تاسو د خپلو مړو په باره کې څه ویل غواړئ؟ باچا سلامت زما دا عرض دی چې دې قاتل زما دوه ورونه وژل دي او دی دې پانسي کړی شي. باچا سلامت هلکه ستا خور خو رانغله. باچا سلامت ماله لږ وخت راکئ را به شي. باچا سلامت زما د خور سره زما اخري ملاقات وکئ که بیا مې وژنئ نو مړ مې کوي. هغه د باچا سلامت زما خور راغله. کور ته رالې ستا انتظار و. ستا دې ورور دوه مرګونه کړي دوه او ستا د ورور سره دا ستا اخري ملاقات دی. نه نه باچا سلامت الله دې نه کړي زه خو به ژوندانه مړه شمه. الله دې زما د خپل ورور سره د اخر نه ملاقات نه کړي. اور زمونږ په اصول کې او قانون کې د ده سزا مرګ دی مرګو. نه باچا سلامت داسې مه وایه. ما مړه که زما دا بچی مړ که زه به خپل خاوند نه ولم هغه مړ که. زما دې ورور ته څه مه وایه څه مه وایه. حوصله کوه خور حوصله کوه. الله دې تعالی دړه صبر درکړي صبر درکړي. ورور داسې مه وایه داسې مه وایه. ما وکړو ننداره وه چې څه خبره یې په ولاړه یو کار. وروره ما مړه که زما بچی مړ که زما خاوند مړ که خو زما ورور معاف که زما ورور معاف که. په دنیا کې داسې خویندې هم شته. په دنیا کې داسې خویندې هم شته چې د خپل ځان نه زیاته مینه د خپل ورور سره کوي.